سلامونه او درنښت پام وکړئ د دې سات خبرونو ته خو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان بیا رغونې په اړه د چین او ترکیې له بحث څخه هرکلی ذبیح الله مجاهد د افغانستان د سولهییز بیا رغونې او د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه د چین او ترکیې د چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی. ما به همکاری ها و همچنان نظریات مثبت منطقوی اهمیت میدیم، موضوع ستایش میکنیم. افغانستان هم خواهان ازی است که صلح و ثبات در افغانستان دوامدار باشه و کشورهای منطقه وضعیت افغانستان را درک کرده و اهمیت صلح و ثبات افغانستان را غنیمت بدانند و همکار باشند، از راستای اقتصادی و راستای دیپلماتیک حمایت بکنند. د اقتصادي پروژو پر پراخېدو د نورالله نوري ټینګار. نورالله نوري په زابل ولایت کې وی ولسی ناسته کې ویل چې اسلامي امارات په افغانستان کې ټول اختلافونو ته د پای ټکی ایښی دی. د افغانستان هغه ټول اختلافونه، هغه خانه جنگي ټول په یو اعلان پای ته ورسېدي. نن اسلامي امارات قیادت فتح کړي، د افغانستان پر خاوره خپل تسلط راوستلی. په افغانستان کې که زموږ دوست و که مو دشمن و عام اعلان شو. ټرمپ پر ایراني انرژي او زیربناو د بریدونو ارزونه کوي، خو تهران وایي د ایران پر زیربناو د امریکا هر ډول برید به لیونتوب وي او تهران به پراخ پوځي غبرګون وښیي. دوی تل د خبرو غوښتونکي وي، خو ډېر ځله پر خپلو ژمنو نه درېږي. موږ ډېر تکړه کسان د خبرو لپاره لرو، خو هغوی به د بیلګې په توګه د اټومي پروګرام په اړه تړون ته حاضر شي. موږ به وساته د اټومي موضوع په اړه خبرې کوو، خو کله چې بهر ووځي بیا به وایي موږ هیڅکله د اټومي موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. دا هم پوره خبرونه. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د سولهییز بیا رغونې او د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه د چین او ترکیې د چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي چې سیمه ییزې خبرې اترې په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو ترمنځ چې سیاسي او اقتصادي وړتیا لري د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا عمومي رئیس په انقره کې د افغانستان د بیا رغونې بهیر د دغه هیواد د وروستیو تحولاتو او د سیمې د امنیت او ثبات د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي. اسلامي امارات ټینګار کړی چې افغانستان له امنیت او ثبات څخه برخمن دی او د دغه وضعیت د ساتلو لپاره د سیمې د هیوادونو سیاسي ملاتړ او رغنده همکارۍ د بیا رغونې بهیر او د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا لپاره اړینه ده. د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شو یونګ ویلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا له عمومي رئیس جهاد ارګنای سره لیدنه او خبرې کړې دي. ښاغلي شو یونګ په ایکس ټولنیزې شبکې کې په خپور کړي پیغام کې اعلان وکړ چې دواړو لورو د افغانستان پر وروستیو حالاتو د سولې او بیا رغونې پر بهیر او همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د لا پیاوړتیا پر لارو چارو مفصلې خبرې او د نظرونو تبادله کړې دي. بل لور ته د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د کابل حکومت د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو له همکارۍ هرکلی او ستاینه کوي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې هیوادونو د افغانستان اوسنی وضعیت په ښه توګه درک کوي او باید د افغانستان سوله او ثبات د ټولې سیمې لپاره یو مهم فرصت او ارزښت وګڼي. ما به همکاری ها و همچنان نظریات مثبت منطقوی اهمیت میدیم، موضوع ستایش میکنیم. افغانستان هم خواهان ازی است که صلح و ثبات در افغانستان دوامدار باشه و کشورهای منطقه وضعیت افغانستان را درک کرده و اهمیت صلح و ثبات افغانستان را غنیمت بدانند و همکار باشند، از راستای اقتصادی و راستای دیپلماتیک حمایت بکنند و همچنان نظرات مثبت منطقوی و همچنان هماهنگی و همکاری های منطقوی میتونه که به اتصال و رشد اقتصادی منطقه کمک بکنه و به کاهش مشکلات در منطقه. په دې لیدنه کې چین او ترکیه د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ د ملاتړ لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دواړو لورو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي، د سیاسي همکاریو د پراختیا او د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خپل نظرونه او لیدلوري سره شریک کړل. کشور چین بنابر پالیسی اقتصادی که داره منافع که بخاطر قراردادهایی که در افغانستان در سرمایه‌گذاری در بخش معدن و ایجاد دارند
تلاش داره که افغانستان با ثبات باشه و افغانستان صلح امنیت باشه و همچنان کشور ترکیه که همیشه رابط خوبی با افغانستان داشتن و علاقمندی هم با افغانستان داره و در پالیسی های خودم میخواد در این منطقه و در این کشورها یک اثر داشته باشه. چین او ترکیه په وروستیو کلونو کې څو ځله له افغانستان سره د رغنده تعامل د بیا رغونې له بهیر څخه د ملاتړ د اقتصادي ودې او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی دی. د وروستۍ لیدنه هم د همدې ډیپلوماټیکو سلا مشورو او دوامداره سیمه ییزو اړیکو دوام ګڼل کیږي. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان لا هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو سلا مشورو له مهمو محورونو څخه ګڼل کیږي. سیمه ییز ځواکونه هڅه کوي چې د ګډې همکاري او رغنده خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د امنیت، ثبات او دوامدار پرمختګ لپاره مناسب شرایط او زمینه برابره کړي. د بلوچ ازادي غوښتونکي پاوز ویلي ځواکونه د بلوچستان ایالت په مرکز کویټه ښار کې د پاکستان د پاوز 2 پوستې نیولې دي. یا د ډلې ادعا کړې چې په دغو نښتو کې 14 پاکستاني سرتیري وژلي. سرچینې زیاته کړې چې له نیول شوو پوستو څخه ټولې وسلې او پوځي تجهیزات هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د بلوچ بېلتونپالو بریدونه زیات شوي او د دوی د ادعا له مخې په بلوچستان کې تر خپل نفوذ لاندې سیمې هم پراخې شوي. بلوچ د ازادۍ پاوز همداراز ادعا کړې چې د نیول شوو پوستو ټولې وسلې، پوځي تجهیزات او مهمات هم له ځان سره وړي. دا په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه د لا بحث په موخه د نړیوالو چارو شنونکی عزیز الدین مارج راسره مېلمه دی. مارج صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم. آیا په بلوچستان کې وروستۍ ناامنۍ د پاکستان د اوسني حکومت نظام د ناکامۍ نښه ده؟ همکاران ته لیدونکو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګورې دلته نو دوه مطلب دي که څه موږ د بلوچانو د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزینو هغه چې خپل وینې قرباني د خپل وطن لپاره د خپل وطن من الایمان لپاره احساس لري دغوی دغه هلي ځله موږ نه سوي راولای او دا د ستاینې وړ دي. دوی واقعا قرباني د خپل حق لپاره د خپل ملت د حق لپاره د خپل خاورې د خپل خپلواکۍ ازادۍ لپاره قرباني. مشران هم ځینې ټول موږ نسو ملامتولی دوی معامله دي دوی هم احساس لري کار کړی زحمت یې سره زندانونه یې ګاللي دي ستونزې لیدلې دي شپې او ورځې په نارامۍ کې تېرې کړي تر هغه چې دغه حالت ته ورسېږي چې بلوچان خپله خپلواکي ترلاسه کړي واخلي یا به همیشه وي فرصتو ته کتل چې فرصت برابر سي. نو په ټوله کې دا مسله هم شته. بلې خواته دا اړخ هم شته چې په ایسای د پاکستان هم ځینې لوبې لري په دې سیمو کې. دوی هم غواړي په ډول نه ډول دا سیمه نارامه کړي. په خاص شرایطو خاص موقع وختو کې دا کار کیږي. لکه څنګه چې چین سره د روډ بیلټ د سیپیک او د نورو قراردادونه لاسلیک کړل. موږ ولیدل چې کله امریکا او دوی ونه غوښتل کابینه ړنګ سو عمران خان له ټولې کابینې سره زندان ته لاړ. په کشمیر په ځای کې چې شروع د سړک وه امني منځته راغله. په ګوادر کې سره خطه بنداج کې 2 میلیارډ سره ځای وکي دغه نامني په وخت کې پایس ولو ډېر خبره هم دا چې بلوچستان په ځلې آزادي غواړي وو منډه او تر دی وزل دا وزرم څو دي خدام دغه دی اسلامي په خره وړاندې د پښتانه او دغه بلوچستان عسكر بله که عسكر د پوزي د پښتون د بلوچ کې کیږي مړکی یا وزل کیږي خو په حال باندې بیا وضعیت آرام سه ټي ټي پی راغله فلانه د بیا دومزل چې کله د ایران باندې حمله شروع شولې دلته د بیلې یا د برټش لیبر پارټي غاګ راپورته سه نور ډلې مختلف راپورته سه دا نامني جوړه سره هغه نو دا علت چې بیا په ایران هغه راپورته کیږي چې پاکستان د سیستان سره ته نږدې سلاو مهمات او تورستی ډلې جا کوي. که چیرې موږ ته خطر راغی د ایران لخوا موږ پوت څوک راغی یا حمله وسوه موږ په پاکستان حمله کوو. دا په صراحت باندې دوی د مجلس نخبگان او د سپاه پاسداران او قماندانانو دا خبره
ټول واقع بله دغه ته د سعودي سره ستراتیژیک برنامه لري چې چا دفاعي تړون لري وساده کله په عراق حمله کوي سعودي د امکاني بیا هغه بیا راځي په وسګوري چې انعکاس چې سبا ته په ایران حمله کوي نو په دې کې پاکستان مجبور دی تړون له مخې نه وایي سره هغه وکړي ملاتړ یې وکړي دغه ته سمونی له امریکا سره اسرائیل سره تړونونه کړي دي چې کرایي پاس به در کومه په دې ټوله کې راګیر ده اما دغه نامني زه فکر کوم چې جوړه شوې ده پوستې ورکول کېږي یعنی سلاح ورکول کېږي بله دا کوي دا فکر کوم خپل ایسای په لار اچولې ده چې د ایران مسؤلیت نه ځان خلاص کړي د سعودي او د امریکا په وړاندې همدغسې په یمن کې ته سعودي نښته ده یې امریکا پاکستان ته امر ونسي چې دا ته معامله وکړه یا عسکر دې راولېږه پوځ راولېږه نو په دغه ټوله کې فکر کوم دا ډرامې د اوس جوړې کړي ځکه دلته یو عمومي پلان شوی حرکت په بلوچستان کې موږ نه وینو بله مانوس یو ټول راځي چې په برنامه په پروګرام په رهبرۍ لارونه شروع کی پرلیټونه وکي او یا که نظامي حمله کې منظمه جبهه دا رقم حالت منې یو جګر اپاچ یو پوسټه حمله وسی بیا د شل پولیس حمله سره اته پولیس حمله سره پوځي حمله چې ټول پښتانه وبرچان عام کسان رسول سبا ته پاکستان عملیات کوي آغاز علی خوان آخر تیریکیا جنگی هغه د ټارګټ کوي بله دا ونو بدسلی په لار مارس محترم پرون د کورنۍ او چارو وزیر د پاکستان ویل چې کتا سي معنی یا نه معنی دغه نظام چې اوس پکې موږ وسیګو دا نړیدل دی همدارنګه ویان د پاوزي هم پر دې اعتراف وکړ چې نظام اصلاحات ته اړتیا لري کمنټي وضعیت همداسې دوام وکړي د پاکستان د تجزیه احتمال څومره واقعي ده نه پاکستان تجزیه خو ډیر لري ده هغه دوی پلاس کې نه ده هغه د غرب پلاس کې ده د انګریز امریکا پلاس کې ده دوی جوړ کړي خپل مخ د لپاره بودیجه سیستم دولتي پاوز ټول پاوزي جنرالان دا بهر سي ټریننګ کې پوکي راځي تنخواه معاشونه غاز با ټول دي تبوي ور کوي دا دوی پلاس کې نه ده دا چې وزیر داخله د خبرې کې د دوه معنی لري بله یو دا چې په حقیقي ډول باندې ملت او دولت خبرې څخه احتیاط کوي دولت خبرې ایسای خبرې چې ملت د ستراتیژیک سوا د جنجال جوړ شي ګډوډي خدای نه قصد د رژیم سقوط نه کی بل خاطر احتمال داسته چې خلکو ادرس بدلی ادرس خلکو ته بدلی خلکو ته غلط ادرسونه ورکړي چې ولا لنګي ولا وضعیت خراب ولا داده یعنی دا وضعیت ملت جوړ کړی دراله کې ایسای جوړ کړی خو ایسای پوزیان دا خبر نه کې بیا وزیر داخلي ته خبر وکړه کابل وزیر خبره وکي بیا دغه وګړه نه منل کی اوس مثلا د ساتامه وزیر خارجي وزیر بل د پوزي سکتور د امنیتي سکتور یو کس به دا خبره وکي ایسای پوز کار کړی ده د کو داخلي وزیر ته وایي ته دا خبره وکړه چې نه ملت دا کار کوي دراله کې د پردیشات هم دوی دي لوبي هم دوی کې د خاص مخ هدف لپاره چې بلوچستان په پښتنو سیمه ګډوډي جوړ نه کړي ته دای څنګه راوړل چې یا مثلا دې ته سلام مهمات ورنه کړل ډول نه څنګه بیا دروغ دا کې چې هند او افغانستان دوی ټي پی مای کې ودا کې دا ایکټروشت په خپل کې دا په خپل حالات ته ګورو دا په دې باندې اوس ګوره چین او ترکیه سره خبرې کوي په دې باندې سیمه وادونه خبر دي د سیمه د همکاري او د اقتصادي او د نور پلان چې مثلا چین په لوی کچه باندې غواړي دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي معدنونو تړون وکړي او دا سیمه کې مثلا نفوس ولري ترکیه هم غواړي مرکزی اسیا ودونه هم غواړي نو دوی خو په دې پیل چې افغانستان په جغرافیه کې ویواد او ترانزیت نه موږ استفاده کوو او وایز مکني کامیاب خراب خو بیا د هر څه د دې سکته کیږي یعنی په سکتګۍ سره مواجه کیږي بله کیږي مارس محترم دوی نگرانی کوي خپل تدابیر نیسي همکاري د اسیا د مثلا اسرائیل خبره مواوري دي کنه او غین دا خبره کوي ایران خو د امریکا سره په جګړه ده نو په دې باندې سیمه وادونه خبره چې پاکستان یو منافق او ویواد منافقتونه په سیمه کې کوي خپل په دې باندې بقا نه لري چې ویواد د ګاونډیو سره کاړي کې ولري یو ویواد چې خپل نسل د پاره د پاره خانک نوم نیک نوم پیدي یو واقعي فدرالي حکومتي چې توازن د قوا اقتصادي ولري هم بلوچ تام
پښتنو ته هم سیندیانو کشمیرانو ته خدمت خدای پیږي پښتنو بلوچ دوی نه دي بله دا د افغانستان اشغال شوی خاوره د افغانانو به تاخلي مانوس یا محترم به دا ذاتی کې یا به افغانستان ته راځي دا په دې خبر دي بله مانوس محترم د کشمیر روان تاوتریخوال د بلوچستان کې روان تاوتریخوالي همدارنګه پښتونخوا کې روان تاوتریخوالو ته پکتو آیا پاکستان د یو نوي سیاسي بدلون یا بحران په لور روان دی مو فکر نه کوم د سلوي بحران او څو دی او بدلون بدای چې شاباش شریف بسکی او بل شریف راځي بله دا کار نه دی کوي مقصد معمولی یو پوزي مشر سکی خپل پوزي راځي اما د مطلق نه سکی بل چوکي ورکي و سیاسي مشران ته لومړي وزیران ته جای ورکي مثلا چې اجتماعي کوي بیا تابع کوي او څو وخت لیږي خارج ته چې په دې پام نه د خلکو لري سي بیا راځي دا نواز شریف څو الله راغی زندان تم لار سي به تر سبات عمران خان راوځي به تر لومړي وزیري دلته دي چې شرم او حیا او د شان نه په پنجابیان کې غرب څه چورتوي هغه په اصطلاح د بيخي عامیانه خبرو کو حیا دي او څه څنګه ورته ټول وي دیګري بله خپل ځواد بل چاران لري چارواکي وي کې نه هدایت ورکړي را کار وکړي نور دا چې دا ماتي یو دا تزکي یو دا لمنځ دي دا قصې خو نسته بالکل د کېده شانو کلی وو جوړه خو برخلي کې د غار پلاس کې ده بارنای کورنۍ سیاست د غار پلاس کې ده چارواکي ټاکي غار پلاس کې یو حالت چې غواړي لوی ستر استراتیژیکه برنامه په سیمه کې پلي کې بیا دغه لپاره نوې ګروپ نوې حکومت غاب راوستل راولي مننه دا وسینی ته وایي چې نه څه بل نوې شبه نوې څوک راوړي تاسو په ټول دنیا کې وزارتو کې چې نوې برنامه نه پروژه جهاد راځي هغه وزیر امید دا استکی بیا وایي فلاني وزیر هغه دا کار وکړ یا بل ملامت څه په وخت کې ول نه کېده دا قسم اور په سیاست کې ستا اما په ټوله کې پاکستان واک اختیار ټول د غار پلاس کې ده منګه او که په بلوچستان خياري دغه د خادي پروژونه او دغه د په د ایساله پلانونه دوی د خپل ګټه په باندې خپل ګټه په ګټه پورته کې استفاده وکړي دا بیا سره دا فرصت نه ګټه پورته کوي مننه متاسفانه ایسایت یو کوم پلان لري په چا ملکی چې هغه د کسان سلامت اوسئ د نړیوالو چارو شروونکی عزیز الدین مارج په خبرونه کې مونږ ګډون څخه منندوی د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبري سره اسمام دی ځای پای ته ورسید تربیه ښه چاره